آریان بشی تورسره براشي و باچا خان چوک کې با پاوډر خرڅي صاحبه نو دا دې له دا دونه اړه چا ورکړی دی. ابھی تک ہمارے 3 فیزز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں 3850 ڈرگ ایڈکٹس کا ہم علاج کر چکے ہیں. بار ته چاته رواني بار سعودي عرب ته جی ستا پته نه لګي والله ته جاز نم دانګې نه بالکل پتا ده سر اعتبار نو کوم. چرس کم ہو چلتا اب تک کیا اس کم ہاں نو چې خیره هفته کې اس کې نقصان چاله نه ورکوي که نه. الزامات ڈائریکٹ آپ کے اوپر لگائیں گے؟ بالکل میرے اوپر الزامات لگے ہیں. اس میں 1 روپے بھی میں نے نہ خرچ کیا ہے اور نہ میں نے استعمال کیا ہے. اور اگر اس سٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی بھی مطلب وہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے 1 سیکنڈ کی زندگی نہ دے. مزارانه دا ټوکلي خرڅي قسم مې دې د الله په ذات چې اصلي ناسور دا ښځه دی زه د دې بازار یم هلکه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ کمشنر پشاور ڈویژن ریاض خان مسعود صاحب کھڑے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک چوتھا ایک مرحلہ ہے. وہ جو مریض وہ جو منشیات کے مریض ہیں جو آپ کو پشاور میں ہر جگہ پہ اور دور دروز کے علاقوں میں آپ کو نظر آتے تھے وہ بہت حد تک کم ہو گئے تھے. اور اس کے حوالے سے ایک چوتھا مرحلے کا آغاز ہے، افتتاح ہے. ریاض صاحب سے اس حوالے سے کچھ باتیں لیں گے. بہت بہت شکریہ سر. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پہلا، دوسرا، تیسرا اور اب ایک چوتھا مرحلہ ہے. اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والے بڑے ان کا ایک انتظار بھی تھا اور ان کے بڑے سوالات بھی تھے کہ سلسلہ آگے بھی چلے گا یا نہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں یوسف جان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہر حکومت کی اچھی ایکٹیویٹی میں اس ایکٹیویٹی کو سپورٹ کیا، اور صرف سپورٹ نہیں کیا بلکہ آپ ہماری ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے آپ نے اس میں ایک پازیٹیو انپٹ ڈالا ہے. میں صرف یہ آپ کو انتہائی بریفلی بتاؤں گا کہ ابھی تک ہمارے 3 فیزز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں 3850 ڈرگ ایڈکٹس کا ہم علاج کر چکے ہیں. اور اس میں اس کو سپانسر، اس کی فائنانسنگ جو ہے وہ صوبائی حکومت نے کی ہے. اور یہ جتنا بھی اس پیسہ خرچ ہوا ہے یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے خرچ کیا ہے. میں اور میری ٹیم ہم نے اس کو عبادت سمجھ کر یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ اپنا کر ہم نے اس میں محنت کی ہے. اور مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ 2 دن پہلے میری اور میری ٹیم کے خلاف کمپین چلائی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں 50 کروڑ کا غبن ہوا ہے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری افسران جو ہے وہ اس چیز پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. میں نے کہا کہ میں بھی خاموشی اختیار کر لوں. پھر میں نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا. سر یہ الزامات ڈائریکٹ آپ کے اوپر لگائیں گے؟ بالکل میرے اوپر الزامات لگے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس 50 کروڑ میں غبن ہوا ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی ٹیم سے مشورہ کیا. پہلے ہم نے کہا کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں حقیقت لوگوں کو بتانی چاہیے. جو کام ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، اتنی بڑی انسانیت خدمت کی ہو، اس کے اوپر اس طریقے سے کرٹیسزم کرنا بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی کے ثبوت کے، انتہائی افسوسناک ہے. صاحب ایک بات پوچھنا چاہوں گا. ایک سوال جو تھا الزامات کے حوالے سے بات کروں گا. یہ اس فنڈ کا استعمال آپ کی صوابدید پہ ہے، یہ پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا جی. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا بھی پیسہ خرچ ہوا ہے نا، اس میں 1 روپے بھی
میں نے نہ خرچ کیا ہے اور نہ میں نے استعمال کیا ہے. اور اگر اس سٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی بھی مطلب وہ ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے 1 سیکنڈ کی زندگی نہ دے. میں اتنی بڑی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں یہ وہ کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ جتنا بھی پیسہ آیا ہے یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے خرچ کیا ہے. اس میں جتنی باغ دوڑ, اس کی SOPs بنانا, اسکیم کو ایگزیکیوٹ کرانا, یہ میں نے اور میری ٹیم نے, جس میں میرا ڈپٹی کمشنر شامل ہے, جس میں میرے اسسٹنٹ کمشنر, ADCs, میرے تحصیلدار شامل ہیں. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مجھے کوئی ایسی مثال اس ملک میں بتا دیں کہ انتظامیہ نے بغیر 1 روپے لیے ہوئے یا DC آفس کا پیٹرول ٹیلی فون استعمال ہوا ہے یا کمشنر آفس کا ٹیلی فون استعمال ہوا ہے. اس اسکیم سے ہم نے 1 پیسہ بھی استعمال نہیں کیا ہے. صرف میں نے نہیں, میری پوری ٹیم نے اللہ کی رضا کے لیے اور اس شہر کی خدمت کے لیے کام کیا ہے. میرے خیال میں میڈیا کا دور ہے. میڈیا بہت سارے زیادہ تر لوگ انتہائی اچھے لوگ ہیں جو میڈیا کے ایٹیکیٹس, جو میڈیا کی SOPs ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سسٹم کو خراب کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی سامنے آنا چاہیے کہ کم از کم اگر ہمیں کوئی غلطی ریٹیلیٹ کرنا ہے. بالکل جی, میں انشاءاللہ جو بھی وتھ ان لیگل پیرامیٹرز جو میرا اختیار ہے میں انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے استعمال کروں گا تاکہ دوبارہ کسی سرکاری افسر کے خلاف کوئی غلط بات نہ کر سکے. اس کے ساتھ ایک اور بھی وضاحت کروں کہ ہم ایک ٹریل بنا رہے ہیں جو کہ واکنگ ٹریک ہے, اس کے ساتھ سائیکل ٹریک ہے, اور یہ ایک پیرالل, یہ فینسڈ ہے اور اس میں بیوٹیفیکیشن ہے. اس میں 3 سروسز ایریا ہے جو کہ یونیک ہوگا. انشاءاللہ پورے ملک میں ایسا پروجیکٹ نہیں ہوگا. اس کی ٹوٹل پیمنٹ 37 کروڑ ہوئی ہے. ٹوٹل 60-65 کروڑ روپے کی وہ اسکیم ہے. وہ بھی انہوں نے, جو مجھے تو ان کا نام بھی یاد نہیں ہے, اس چینل نے کہا کہ یہ 7 ارب کی اسکیم کی پیمنٹ ہوئی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں 7 ارب اور 37 کروڑ مطلب. اور ایک چیز اور میں کہوں گا کہ 3 گھنٹے کے اندر میرے خلاف 5 مختلف خبریں جو ہے نا انہوں نے جنریٹ کی ہیں. ان میں انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ الیگل امیگرینٹس پشاور میں آئے ہوئے ہیں. 10 لاکھ الیگل امیگرینٹس پشاور میں کہاں سے آئے ہیں, اس کا میرا کیا رول ہے. پھر انہوں نے لکھا کہ میری تصویر لگا کے کہ پشاور شہر پرسان حال اور کمشنر خاموش. اب یہ میرا کام ہے, میرے جو اختیارات ہیں وہ آپ کے سامنے کہ میرے پاس کتنے اختیارات ہیں. اور الحمدللہ اس اختیارات سے ہم بہت آگے جا کر اس شہر کی خدمت کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا صوبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے, اتنا وہ دیا ہوا ہے, تو ہم نے بھی تو کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا ہے. Dr. Iram Zeib Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. نئے دور کی جدید مشینوں سے اب موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں. مسوڑوں کے تمام جملہ امراض کی تشخیص اور ان کا علاج. رابطہ نمبر 0333 333 8037. Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. واشنگ پاؤڈر سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم, رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی. Asaudia Double Action Washing Powder Chemical Brand. Managing Director منظور حسین, الحسین Soap and Chemical Industry. الکا ته په دې درې مرحلو کې میلاد لاندې دا څلورمه مرحله ده, اوس خو لاړ شي علاج ته کنه. والله بس علاج له بال بچم نشته, مور بلارم نشته. نسوار غورځه خوري نه. شابه چونډه یو چې کدوا چې یو چې سه بل هم نه لره کداغه مغورځه تا علاجونه کو یلا چې ما علاج کو بس والله نه کیږي یا څنګه نه کیږي. ټول خشو سبق دی ویلې سبق مې د لسم پورې لسم پورې پاس کړی که پرې نه پاس کړی نه پرې نو بس اوس د نشه شروع کړسې اوس کو بعد ما اس موبایل دا اسونه مدرسه ایس کی یو کال نیم نس کم نوم می سره نوم محمد وقاص زویا تاسو نه کوم دا اوس ګوره دا زموږ حکومت لګیا دی کنه اداري کار کې تاسو ټول مرګري لاړل اوس کم شي وې کنه اوس هم نشایان مرګري شتا
نشین ملګري کم شوي دي او څه فرق پکې رالی تا پکې ولې علاج ونه کړو جی بس ما علاج کړی دا کړی ما پوه شو بیا دا کوم تا به مړه چېرته؟ بار ته روان یم بیا به دغه شم واو بار ته چاته روانې بار سعودي عرب ته جی ستا پته نه لګي والله ته جاز نم دانګې نه نه بالکل پتا د سر اعتبار نو کوم پتا به اعتبار نه کینو که جاز نه دیو دانګل بیا ما تو ګورا ما تو ګورا ستا پرې جون ستا د مور حق هم دی ستا د داجی حق علاج وکاو خلاص علاج وکاو زیبا جی اوس خو نشم کولی جی او زه بار ته سیم روان یم ما دغه شوي دي بار ته زما او کوم ملک ته بځې سعودي عرب ته ځو زموږ هغه سعودي عرب کې زموږ پته نشته خپلوان انعام بھائی دا چلو که چې دی خو بار ملک ته ځي نو لاړ دي شي که نه سعودي عرب ته خو اول علاج ضروري علاج ولا کوو بالکل او ان شاء الله څلور میاشتې پس که بیا د څوک سکرینینګ کوي په ایرپورټ کې کار څه کوي د ده په وینه کې به د نشې ذرات نه وي نو ده ته ایزم خو په آرام لګېدی شي او هلته به هم سهولات یو که ستا په دغه کې د اینې ذرات دي تا خو په ایرپورټ هم نه پرېږدي اوس راشه بیا راشه څنګه چلې حاجي صاحب ته څه کوې وګوره بس هم بوځه یارانو څه ورسره شته مال له څوک دا پیسې دي جو دا د آیسو ټوکن نه کرا پاوډر و دی کباله ټولو مسه کباله ټولو مسه دا موزه زه دا ډیره خوشاین خبره ده چې نن کمشنر په خبر او نور هم چې کوم ادارې دي سوشل ویلفیر ډپارټمنټ هغه هم وسره ودرې دي دا څلورمه مرحله شروع شوه دا هغه بچیان دي چې بچ دی وګوره د خپل ځان هم کرکه کوي او دا یو څلورمه مرحله ده څومره چې دا مریضان اوس پاتې دي حالانکه ډېر کم شوي دي خو چې څوک کدو که تاسو ته ښکاري که نه نو هغه به هم اوچتېږي علاج به کېږي په روزګار کېږي به او بیا به خپل خاندانونو ته حواله کېږي دا مسلسل دا پروګرامونه تاسو ګورئ نیولې کېږي او بیا حواله کېږي څنګه پلار ورسره خوا کې ولاړي مور ورسره خوا کې ولاړي بار بار یې ښکلې وي ده پسې ډېر خفه دی خو نه دی خبر چې دی د چا دپاره څونه قیمتي دی وقاصد تر ځانه نه خبر نو د څلورمې مرحلې آغاز شوی دی دا وخت ملګري هم ولاړ دي څه شو بل ملګری څه شو تھوڑا سا آئیں سر تھوڑا سا مختصر بتائیں ابھی جو چھوٹے مرحلے کا آغاز ہو گیا اہداف کیا ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ ڈرگس فری پشاور جو ہے پروونشل گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے سی ایم صاحب سی ایس صاحب نے اس میں بڑا سپورٹ کیا تمام ادارے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کمشنر صاحب کی سپرویژن کے انڈر لے کر چل رہے ہیں اور آج سے بسم اللہ ہوئی ہے جی اس کی تقریباً جو تھوڑے بہت ایڈکٹس آپ کو پشاور کی اسٹریٹس کے اوپر نظر آتے ہیں انشاءاللہ بالکل پشاور جو ہے اس کو ڈرگس ایڈکٹس کی جو ہیں اسٹریٹ ڈرگ ایڈکشن سے وہ پاک ہو جائے گا اور ان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے جی وہ علاج ہوگا ان کو سکلز وہاں پہ دی جائیں گی اور تمام ان کی تقریباً 28 کے قریب جو ہے وہ میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی اسکریننگ ہوتی ہے اور پراپر ان کا علاج ہوتا ہے ان کی فائلز مینٹیننس ہوتی ہے پورا ڈیٹا بیس ان کا بنتا ہے سر تھینک یو دا ځلې د تاڼو ایس ایچ اوګانو مې تورایز کړي دي چې خپل علاقه کې تاسو پوډري ښکاري تاڼې ته راولئ او سارې بیا بوځئ دغه ته سنټرو ته بوځئ نو چېرې دا مطلب دا چې که دیره کې که په بازار کې که په اپاټلو باندې چېرې چې دا ټول ځینې صفا شي مودې راسس کې یاره دا خو تقریبا سکول ډېرې مودې نه دا علاج ولونو کو دا درې مرحلې وشوې ولې موږ جی علاج مو کم ځای نه دی کم ځای نه دی دا دغه هسپتال نه دا بل ورځ راغلی نن دا اختر نه یو دوه ورځې مخکې دا څه نامه السولیتي نه نو علاج خو ستا روان و نو ښه نه شو لکه ښه شوم پوډر مې پرېښي دي پوه شوې پوډر مې پرېښي دي او لکه داسې دم نیمه ایس لګوم دا علاج جاري وساته چې خدای دې ښه کړي لکه انشاءالله دې خو وره اوسه پورې بېروزګار یم او لکه بېروزګارۍ اوس علاج له بزونو لکه اوس په روزګار یم او بچي مې دي کارخانې د سیلورو کارخانې چرس کم او چرته هفته کې ایس کم چې خیره هفته کې ایس کې نقصان چاله نه ورکوي که نه ښه علاج له بزو انشاءالله علاج وکړو څه کې خود چرس کم ما خواهم ته څه کې چرس کو دا ولې علاج ونه کړو داسې درې مرحلې وشوې علاج شما کردی بس علاج ادی بوزه یار بویزه
آپ کا علاج کب ہوا ہے؟ میرا علاج خواجہ یونس اسپتال میں ہوا ہے. اچھا اور میں ابھی خوشی ہوئی آج میں بالکل ٹھیک ہوں. میں نشہ نہیں کر صرف نسوار کر رہی ہوں. سب دیکھ کر میں پہلے آئس پیتی تھی لیکن ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں. اب میں اور ایک عورت وہ تھی, ہم لوگوں کو کل چھوڑ دیا تھا, ہم سرکاری تھے. ابھی دلته ولې ګرځېدا خو دلته تش پوډر یا ناستي او ته خو پکاردام څخه ماحول خو نه دی کنه خوراکي ہم ابھی گھر جا رہے تھے لیکن اوی دا کم ځای دا کم علاقې بچیدار یې خو دا وګوره څه شي دی, وګوره څه ټوکن مو کنه پکې نه جی نشته اوس څه کینن سبا اس سم نہ کوما اس سم نشته. کو چیک کریں راحت صاحب کو تھوڑا بیا دوباره دلته کې ونیول شو بیا بس چې زه په ما سره څه غیر قانوني شي زونی ویل شو چې سوای تاسو زمانه نشي مشي پچا چا پیراډول نه برازم بیا دا علاقه خنه خو ته ګوره راځي راځي اوس د علاج کړي دی. ګوره دا علم ولاړ دی, دا کمشنر پیښور یا د ریاست کوشش صرف او صرف دا چې دا بچي بچ دی چې چر شروع کی دی چې آی شروع کی حکومت تباہ شو کنه اومدې مور پلار ته د تسترګي دي کنه نو کدا چا روړ دی کدا چا پلار دی په دغه نشه کړ شو خو تباہ شو کنه او چا سره غم دی مړه. نو زما چې دا د حکومت یو ډېر ښه اقدام دی, ریاست غواړي چې دا چا پیچل نستاسو بچي محفوظ شي, ستاسو داجی چې پتا سو سونه ګران دی پسونه په بد ماحول کې پروت دی. د حکومت د سلورمه مرحله هم دغه مریضانو د پاره چې د اوچت کړی شي او هسپتالونو ته لشي د علاج شي. دا مرحله ته تاسو په کوم نظر ګورئ باچا؟ زه د کمشنر پېښور ریاض مسعود صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې هغې مخکې دا کوشش کړی چې کوم نوجوانانو د نشې سره ککړ کسان هغې اوچت کړي او اوس هم زه د دې ډېر شکریا مننه کوم چې یاره داسې دا هم د چارونه دي, داسې خلک پکې شته, داسې بچي چې هغه لکه شپږو خویندو یو ورور نو ډېر ښه اقدام دی او الله پاک د دې له نور هم توفیق ورکړي. دلته د ښځې سره مونږ خبره کوله, ته دلته کې دا وینې دا خرڅوي که څه دا خرڅوي که نه او دا خرڅوي دا اوس ډیلره ده نو دا ډیلره ده نه دا دې له لیډیز پولیس راغواړو چې پراپر چیک اپ جنکو هلکانو له دلته ټوکنې ورکړي. نو چې زنانه اوس په پېښور کې او په چوک کې خرڅوي په باچا خان چوک کې نو دا خلک څونه مضبوطي راحت به د دې خلاف کو بیا ورکې هغه لیډیز کارډ پکې شو شي نو بس بیا هغه ورسره سم نشي کېدی. دا دی چې ډېره مهرباني آریان بشي تور سره به راشي په باچا خان چوک کې به پاوډر خرڅوي صاحبه نو دا دې له دا دونه اړه چا ورکړی دی. مزارانه دا دا ټوکلي خرڅي قسم مې دې د الله په ذات یا اصلي ناسور دا ښځه دی. زه د دې بازار یم هلکه, زه د دې بازار یم ښه